اوریدونکو د کیسټ دویم مخ شروع شو او دا آواز د رسول خانی استاد او کوچی استاد په شریکه دا کیسټ نمبر 100 په فرمایش د شمع میوزیک سنټر 10 چوک بنو زرین اینڈ کوئی ریڈیو سروس 10 چوک بنو. دا به تاسو ته په دغه دوه دکانو کې ملایوي د ستر اختر پروګرام ده. المار د مینار دا سوچ پور لوبې کوي میان د شینه خدای په داسې اور د وسلې के पट सातला नशम min dora band balki
خودونه غدارم چړر واخله مالال کا دشمن دلال کا سزا می دادا چې پتا مې نه دما ورته تور کا تور مصالح خدا خدا اصل یار کا شړه د وی ورته شي خلق منت منت باند مکوا زم د جانان په خلت ټکوما او امتداس کداس ملک تلار شا ګرانا چې د جانان مې هلته نه لګي بادونه او قد پټ خریدار وي بچو بازار کې د زرین دکان کې دینا د بیلتون سکا سنوم بدنام دا او چې سدیا د خپل لاس وینا کڅوک ته پټ کپټ خریدار وي دغه پټ بشم مې دک سره وي عاشق درد کا درد لارمان دا بلارمان دې درد ډېر مړ شوي دنا پریږدو وروسته خبرې به کامونه خلاصوي مویل په مینا کې مزید زار
مخام شي چې کچکول واخلم د یار در ته ودرېږم جانانه داسې که داسې خو څوک نه کوي لکه د سوال کتره دې ورته ونیولما خاونده خیره خیره پېښ کوي هلته مې پېښ کې چې چا چرګ پوخ کړی وینه که مرار شي ځان به خوله کې خوار کې که مې په خوله کړه دې غټ سرې لور به یم سبا مې تا په تهمت واچي چې د رښتیاو نه منکر نه شي میینه تاکید وکړه که وکړه ټګه یاره یاره ستا د ټګي ما د صبر په خدای پر بغټا که غټه تیږه کېږده جانان په غټو خلکو ځان حسابوي وړاندې نو سترګو مې ګوره اوس مې جامې د ملنګ اغوستې دي خط مې لیکو لیکو کلام مې مات شو خط مې لیکو لیکو کلام مې مات شو مات شو داشنه نام مې رنګړی پاتې شو تندې مرمه د دې خبرې جواب دادا رسول خانه نوې میانې و په خوند درکوي یو
د جوار ګرشي د خبرې جواب راکا اولې مخ پر رسول چار وړاونه خدیدی راوړې ماته د دغه کتګ جواب راکا شوابنا د خبرې جواب دا ظالم بیلو چې قبیلې شهید کړ پاک رسول منبر تا خود زار آقا کن بوٹای چه زرل بای مینا دادی خبری جواب دا غشنه خجر دی disco mi problema nella battaglia disco माता दे दगे कतगे जाबरा का देता दे सरख्तान बसोम रही मैना दे खबर जाब दादा पास मान स्तोरी चाश मेरे लीदी देखो जवाबونه وګړه کنه او زه یو ټپا کو کنه دا ټپا ده کنه چې ماړه یو خوري بیا بچا یې سمال څه شي د پلیر پنګو څنګه ولازار زرای پروش چې نکد پیدا شنه
جامې د ملنګۍ اغوستې دي په پېښور کې تېرېدلې دا ستړي ماست نه کوو زما غریب ورځ دې نه لیده میینه پرېږده چې چیرې که چیرې ګریوان ګرځم ګلې کونډې د زړه باندې وسوځي میینه د پېښور لارې ګلان ګزار چې مې اشنا پر راځي ګل بویه وینه که مناسب د تا ښکارېږي په مخسا مې ټېره کوه زه به یې وړم د بل چوک کا چوک لاره ګلان کې او چې زر ګلونه د زرین دکان کې وینا ماته د څو کسو ویله ظالمه داریل بشما و زرین خواته ملاویږي بنو 10 چوک او زرینا داریل به چاته ورکایو چې خپله ډبل زرین دي 2 سره زرین و زرین شما او زرین 10 چوک بنو